نایب قهرمان مستر المپیا مورد استقبال و تقدیر قرار گرفت. از علی بلال نایب قهرمان مستر المپیا 2024 و 2025 و قهرمان آرنولد کلاسیک 2024 از سوی ریاست عمومی المپیک تربیت بدنی و ورزش کشور و ریاست فدراسیون پرورش اندام به گونه رسمی استقبال و تقدیر به عمل آمد. مسئولان اداره ورزش کشور ضمن خوشامدید گفتن به این ورزشکار از او خواستند که در راستای توسعه و بهبود رشته پرورش اندام و فتنس در افغانستان مشوره و همکاری نماید. د تربیت بدنی او د ورزش د ادارې په نمائندګي باندې خپل ګران ورور علي بلال چې د اولمپیا قهرمان ده هغه ته ډاډ او اطمینان ورکوم چې د ورزش اداره او ټول افغانان ستا تر شا ولاړ دي، ستا حمایت کوي په هر برخه کې چې د ورزش ادارې او د ورزش د ادارې کوم امکانات ستاسو ورته ضرورت پیدا سي، ان شاء الله په هغه برخه کې به ستاسو حمایت کوي. علي بلال د منګ او د تاسو سره ده، د من قهرمان د منګ او د تاسو سره ده. ان شاء الله منګ او تاسو سره به عکسونه واخلي، منګ او تاسو سره به دلته په مختلفو عرصو کې نن نه بعد مشورې کوي، ولې چې د دوی مشورو ته تاسو د افغانستان ځوانان او د غړو د ښکلا او د باډي بلډینګ فدراسیون ضرورت لري. ډېر کالو بعد راغلم، اول ځل د وطن ته راغلم او رښتیا درته وایم خبر نه وم چې موږ به داسې فدراسیون لرو، موږ به داسې اولمپیک لرو، موږ به دونه مینوال لرو، دومره ورزشکاران او رئیس صاحب دا کم رقم د باډي بلډینګ په مخ کې وړی دلته په افغانستان کې، نو دې نه زه نه وم خبر او چې راغلم رښتیا درته وایم ډېر زیات خوشحاله شوم. ورزشکاران و علاقمندان رشته بدنسازی نیز حضور علی بلال را در کشور عامل روحیه بخشی و مؤثر برای نسل جوان و ورزشکاران فعال در این رشته عنوان کردند. قهرمان تمام مردم افغانستان است. علل خصوصا انگیزه شده برای تمام ورزشکارا که این مسیر را با انگیزه و با قدرت بهتر بتونه ادامه بده. دیگه ما بسیار خوش هستیم که در افغانستان تو قهرمانا را داریم که بدر این تو قهرمانی را آورد، دیگه افتخار بر ما بخشید. ما بسیار خوش هستیم صاحب. علی بلال بدنساز سرشناس افغانستان مقیم خارج در دسته فیزیک مردان با کسب عنوان نایب قهرمانی مستر المپیا و قهرمانی در مسابقات معتبر آرنولد کلاسیک پرچم افغانستان را در سطح جهانی به اهتزاز درآورد و نام کشور را در میان بزرگان بدنسازی جهان برجسته ساخته است که برای اولین بار او به کشور خود آمده است.